اللہ سبحانہ و تعالی مونږ ته یو وصیت کوي، یو امر کوي، یو حکم کوي چې دغه وصیت او دغه امر او دغه حکم مخکنی امتونو ته هم الله سبحانه و تعالی کړو. هغه وصیت، هغه امر، هغه حکم څه شی دی؟ ان اتقوا الله. یوازې یو کس ته نه دی، یو فرد ته نه دی، عالم ته نه دی، حاجی ته نه دی، تبلیغی ته نه دی. عام حکم دی چې ان اتقوا الله، د الله نه وویریږئ. الله سبحانه و تعالی فرمایي چې ستاسو د تقوا زه محتاج نه یم. الله ته زمونږ د تقوا ضرورت نشته دی. الله سبحانه و تعالی فرمایي وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. که چېرته تاسو ناشکري وکئ، تقوا اختیار نه کوي، نو فإن الله غنی حمید. رب کریم بے پروا دی، ستایل شوی ذات دی. ستاسو ستاینې ته، ستاسو د حمد ته الله سبحانه و تعالی محتاج نه دی. زما محترم معززو، تقوا داسې یو شی دی چې علماء کرام فرمایي لنډ د تقوا تعریف چې الله سبحانه و تعالی دی تا په هغه ځای کې ونه ویني د کوم ځای نه چې ته منې کړی، او هغه ځای نه دی ورک یا ورسته غیر حاضر دی ونه مومي چې د کوم ځای چې تا ته حکم کړی دی چې پلانې ځای ته به حاضرېږي، پلانې کار به کوي. لنډه اوږده ده چې د اوامرو د الله سبحانه و تعالی به اتیان کوي، هغې باندې به عمل کوي، او نواهیونه به ځان ساتي. تقوا دا دی چې د الله په اوامرو باندې عمل او د الله د نواهیو نه ځان ساتل. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه به فرمایل چې انسان حقیقت د تقوا ته نشي رسیدی تر هغه وخت پورې چې هغه کار پرې نه دی چې کوم د دې په زړه کې خرخشه راشي چې یاره دا به ښه او که نه وي. یو حدیث مضمون هم داسې دی چې اسم ما حاک فی نفسک. ګناه هغه دی چې ستا په زړه کې خرخشه را پیدا شي چې دا به ښه او که خراب به وي، او په دې باندې خفه کېږي چې څوک مې ونه ګوري، چې څوک مې ونه ګوري. دغه ګناه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د تقوا نه کم یعنی آسان شی بل څه نشته. تقوا نه آسان شی بل څه نشته، خو که موږ یو کوو